زه نن تاسې ته د خیریه بنسټونو په اړه باندې یو څه معلومات درکول غواړم چې د دې ګټه شته او که نشته ده، دا څنګه دي او دا خلک نن سبا څنګه په دوی باندې زیات تهمتونه لګوي. پخوا وختو کې ما یو ویډیو کړې وه، په هغه کې مې ویلي وو چې په ابتدا کې داسې ناشنا خبرې مې کړې وې د دې لپاره چې د هغه خلکو توجه راواوړي او هغه وروسته چې زه هغه اصلي خبره کول غواړم هغه خلکو ته ورسوم. نو په هغه کې مې دا ویلي چې دوی غله دي، دوی دا کارونه کوي، د خلکو همغه ځای راکټ کړی. متاسفانه ډېر عجیبه غوندې خلک دي که نه، همغه ځای راکټ کړی، وروسته خبرې چې دي هغه یې لرې کړي دي. نو خلکو ته ښیي دا وګورئ که نه، دا ټول وایي غله دي، دا څوک وایي؟ دا زه وایم، دا پلانکي دعوتګر ویلي، دا پلانکي ویلي، دا بس غله. زه له هغه وخت نه په دې خبره باندې پوه شوم چې د افغانانو دا عادت او طبیعت داسې ده چې دوی متاسفانه دغه منفي خبرو پسې ډېر زیات ګرځي. دغه تخریبي فکر، منفي خبرې، ناسم تبلیغات، غلطې خبرې دقه یې ډېرې زیاتې خوښېږي، ځکه یو بل ته نشري، ورته خوشحاله کېږي او په دې دا خو ورته بیخي یو مسؤلیت نه ښکاري چې د چا بدنامول یا بېعزته کول دا څومره یو خطرناک او بده خبره ده. قصه کې نه دي، بس چې یو وارې خو یې څه واورېدل او یا یې ولیدل، بس پرته له پلټنې او تحقیقه مخکې وروسته کتلو نه بغیر بس یو دم شروع وکړي. دا متاسفانه ډېر یو ناسم طبیعت ته چې موږ او تاسو یې لرو. زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې دا ویل غواړم چې لطفاً دغه تخریبي فکر په تعمیري فکر بدل کړئ. څه معنا دا ده چې د یو چا تخریب مه کوئ، د یو چا د جوړونې فکر وکړئ چې یو انسان موږ څنګه جوړولی شو. دا فکر مه کوئ یو انسان څنګه موږ بدنام کو، بلکې دا فکر وکړئ چې یو انسان څنګه موږ ښه مشهور کو، څنګه یې ښه خلکو ته ور معرفي کو، څنګه د هغه ستاینه وکړو، څنګه هغه تشویق کړو. زموږ ستاسو عادت داسې جوړ شوی ده چې موږ تاسو یو څوک باید راوغورځوو، راویپرځوو، بدنامه یې کړو، بېعزته یې کړو، تهمتونه پرې ولګوو، دې ته ډېر زیات خوشحاله کېږو. داسې خوشحاله کېږو، په طبیعت باندې مو دغه شیونه جوړ راځي. دا ده چې د یو مسلمان په حیث باندې دا رقم کارونه باید موږ تاسو ونه کړو. موږ تاسو باید په هېڅ وخت کې دې ته خوشحاله نه شو، بلکې دې ته خوشحاله شو چې څنګه د یو افغان، د یو مسلمان تر څنګه زه ودرېدم، څنګه مې هغه ته د هغه نیمګړتیاوې ور په نښه کړې، څنګه مې ورسره مرسته وکړه، څنګه مې خلکو ته ښه معرفي کړه، څنګه مې زړه ورکړه، څنګه مې دعا ورته وکړه. دا ته باید موږ تاسو خوشحاله شو. دا زموږ ستاسو کار ده. لږ د الله بندګانو د کوم خلک چې خیریه بنسټونه لري، تاسو لږ د دوی په ځای باندې خپل ځان تصور کړئ. دا زه چې خیریه بنسټ نه جوړوم که نه، د دغه مسؤلیت نه یې ډارېږم، دغه ځان مې تصور کړی ده. مسؤلیت ډېر لوی مسؤلیت ده او آخرت به مې ورباندې خراب شي. تاسو لږ خپله فکر وکړئ، که تاسو د دې خلکو په ځای باندې وایئ چې لکاو افغانۍ تاسو ته په هره میاشت کې راشي، په کلني حساب سره میلیوناو افغانۍ تاسو ته راشي او تاسو سره هېڅ حساب کوونکی در سره نه وي، د تاسو نه یو هغه لوی رب خبر وي او بس. نو تاسو به څه وکئ په دې پیسو باندې؟ آیا تاسو به پټې نه کوئ؟ تاسو به پکې اختلاس او خیانت ونه کوئ؟ تاسو څه فکر کوئ؟ لږ خو ځان هم لږ احساس وکئ که نه، چې تاسو سره بنډلې بنډلې لکاو ایښي راغلي، درته خلکو درته رالېږلي، ته به څومره بهانې ورته ولټوې، کوم کارونه به پرې ونه کړي. نو چې یو انسان ضعیفه ده، یو انسان چې موږ او تاسو نه غلطي کېږي، دوی نه څنګه موږ او تاسو دا تمه او توقع لرو چې نه دوی نه باید هېڅ اشتباه ونه شي، یو افغانۍ باید دوی په ځای باندې ولګوي. خو دوی خو انسانان دي، نه صحابه دي، نه پیغمبران دي. صحیح شوه؟ عام ځوانان دي ماشاءالله، په اخلاص سره راپورته شوي دي، یو کار کوي. صحیح ده، ښه و بد به پکې، اشتباهات به وي، نیمګړتیا، خو بالعموم ماشاءالله خیر رسیږي خلکو ته. که چېرته دوی هم دا کار بند کړي نو څوک به د دوی په ځای باندې راولاړ شي او دونه کارونه به پر مخ باندې بوځي. خو ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو اول د خپل ګریوان کې وګورو چې زه څومره په اوبو کې یم. که ما ته چانس برابر شي، زه صرفه کوم که اوکې نه کوم او که هر څه مې زرما څه رقم ته عذرونه به ورته پیدا کړم، څه دلایل به ورته وګورم او کومې کارنامې به وکړم. لږ خو خپل ځان ته باید فکر وکړو که نه، بیا راولاړ شو په دې خلکو باندې موږ او تاسو تهمتونه. زما عام خلک مراد چې عام خلک تهمتونه بې ځایه که نه، پلانکي نه مې واورېدل، هغه نه مې واورېدل، هله داسې وکړه، هله داسې وکړه، دومره یې ووهلې او دومره یې پټې کړې. هېڅ بې دلیله خبرې کول، په یو چا باندې تهمت لګول، دا ګورې ګناه ده.
په دې باندې موږ تاسو خپل عملونه بربادو. داسې باید موږ تاسو ونه کړو، بلکې دا ووایو چې ځوانان دي راپورته شوي دي، کار کوي، خدمت کوي، الله دې ورته خیر ورکړي، الله دې نور هم ښه کړي، که نیمګړتیاوې لري الله دې اصلاح کړي. داسې خلک دې شاوخوا ورته الله جل جلاله پیدا کړي چې د دوی د اصلاحاتو، د دوی د ښه کولو کوشش وکړي او تل د دوی په تشویق کې واوسېږي، همیشه لپاره دوی تایید کړي، دوی اوس تایید دوی دا هلې ځلې. نو په هغه وخت کې انشاءالله موږ تاسو پرمختګ کولی شو. په اخره کې زه تاسو ته یو بله مهمه خبره کول غواړم چې آیا د دې خیریه بنسټونو ګټه شته ده او که نه شته ده؟ ګټه یې که چېرته ډېره نه وي نو کمه خو خامخا شته ده. په ډېر اوچت لیول باندې یا په ډېره ستره طریقه باندې که چېرته دوی خدمتونه نه یې کړي که نه، خو په جزئي ډول باندې کم خدمتونه خو یې کړي دي که په دې وطن کې چې یو څوک لږ خدمت هم وکړي هغه قابل د ستاینې ده او قابل د تقدیر ده. باید موږ تاسو یې تقدیر وکړو، یا ولې یو چا نه ډېره زیاته تمه او توقع نه کړو. هغه خلک چې هغوی په ژوند کې هېڅ هم نه دي کړي، یو کورنۍ به هم نه یې تمویل کړي که نه، د یوې کورنۍ روزي هغه به په غاړه باندې نه یې اخیستي، د یوې کورنۍ سره به مرسته یو انسان به په ژوند کې راپورته کړی نه، هغه راولاړېږي په داسې خلکو باندې تهمتونه لګوه، بې عزتي کوه، کنځاوې پسې او شکونه پې کوه. دا څومره بده خبره ده چې موږ تاسو په خپل ژوند کې څه نه دي کړي، نور خلک ته ولې باید بد رد ووایو؟ نور خلک ولې بې عزته کړو؟ ولې بدنامه کړو؟ سمه ده، الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د دغسې خلکو تر څنګه ودرېږو. که چېرته پکې غلطیانې وي، نیمګړتیاوې وي، ګناهونه پکې ورته ووایو چې وروره ته خو یو ستر انسان یې، څومره خلکو ته د خیر رسي، ولې داسې کوي؟ او دا باندې پوه کړو چې ګورئ کوږ بار تر منظر پورې نه رسېږي، یو وخت کې هر څه دا را برسېره کېږي او راښکاره کېږي. نو داسې مه کوه، د الله خاطر وکړه. زه په دې باندې باور یم چې کوم خلک مشهور کېږي یا کارونه کوي، حتی که په سیاسي لیول باندې وي، که په اقتصادي لیول باندې وي، که په ټولنیز، هغه سره باید مخلص خلک شاوخوا موجود وي. پوه خلک باید د هغه تر څنګ همیشه لپاره وي، ځکه هغه بیا هم انسان ده. صحیح ده چې لوی کارونه وکړو خو انسان د غلطي ترېنه کېدلی شي. خلک باید تر څنګ موجود وي او همیشه لپاره کوشش د دوی دا وي چې دا انسان ښه کارونو ته نور هم تشویق کړي او که چېرته اشتباه ترېنه کېږي هغه ورته ترمیم کړي، متوجه کړي چې ګوره دا کار دی غلط ده، دا کار داسې مه کوه. خو که چېرته موږ تاسو هغه خلک چې ورسره دي چوپ په خوله پاتې شي او هر څه چې هغوی کوي بس غلي ناست دي که نه، دا بیا صحیح نه ده. نو بې له شک او شبهې نه چې دوی ډېر خیر رسېدلی ده، خصوصا غریبانو ته. که چې غریبانو سره کومک کول، مرستې کول، دا زموږ د استازو د دین یوه مهمه برخه ده. صحیح شوه، ټول دین ده نه ده او نه هم ټول خیریه کار هم دغه ده. خیریه کارونه داسې زرهاو نور بخښونه دي، دا هم یو وړوکی بخش ده. صحیح ده، یو ښه برخه ده او دا باید موږ تاسو ژوندی راوساتو، مړی باید نه کړو. تاسو لږ خیر ده نورې دنیا ته لاړ شئ، که نورې دنیا ته نه شئ تللی، د همسایهګانو ملکونو کې لږ پوښتنه وکړئ، په زرهاو خیریه بنسټونه هلته موجود دي. همسایهګانو ملکونو کې په زرهاو خیریه بنسټونه موجود دي. تاسو دغه 4-5 خیریه بنسټونو ته دغه چې دا کار کوي، دا هم په تاسې باندې بوج دي، دې پسې هم تاسو بد رد ووایئ، دا هم تاسې بدنامه کړي. خیریه کارونه به آینده کې څوک کوي؟ بیا به نوي ځوانان بیا له سره راپورته کېږي او ځان به مشهوره کوي او کارونه به کوي او بیا به په هغه باندې بیا آینده کې تهمتونه ولګي، هغه به بیا لاړ شي. نو دې کې خیر نشته ده. خیر په دې کې ده چې موږ تاسو د یو د بل اصلاحاتو فکر وکړو، د یو بل د تایید فکر وکړو، د یو بل د ښه والي فکر وکړو، نه د بدنامي او د خرابوالي. نو په نورو هیوادونو کې په زرهاو خیریه بنسټونه دي، زموږ ستاسو په وطن کې د ګوتو په شمار باندې دي. ډېر کوشش به انشاءالله دا کوو چې نور هم که د چا وسه کېږي، په ځان باندې باور لري او د خدمت تملا ورکولی شي، دا یو ډېره ښه برخه ده، ډېر ښه بخش ده. هم دنیوي ثوابونه پکې دي او هم اخروي. دنیوي ګټې هم لري او اخروي ثوابونه هم لري. ملا ورته کوي، خیریه بنسټونه جوړ کړئ، د یو بل تر څنګ ودرېږئ، یو بل سره په هماهنګي باندې انشاءالله خدمت وکړئ. که چېرته چا کې غلطیانې وي هغه ورته په نښه کړئ، د دې لپاره چې انسان نیمګړی ده، کمزوری ده، یو څه ته ذهن نه رسېږي، خدای نه کارده کوم وخت کې ترېنه غلطي کېږي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته افغانانو ته دې الله توفیق ورکړي چې نور دغه غلطو شیانو پسې ونه ګرځېږي او همیشه لپاره د ښو تایید وکړي
د ښو تر څنګ ودرېږي او انشاءالله هغه ښه خلک چې مخکې شوي دي هغوی تنها پرې نږدي. خوشحاله او آرامه ژوند ولرئ.